په خوست ولایت کې د رغنیزو پروژو پر دوام د دغه ولایت علي شیر او تریزی ولسوالۍ اړوند د ترکاڼي په سیمه کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په مالي لګښت او د افغان پرمختیایي مؤسسې ADA سره په همکارۍ د 2,20,000 امریکایي ډالرو په قیمت د کانال او استنادي دیوال چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د خوست ولایت کلیو پراختیا ریاست مسؤلین وایي چې په دغه کانال سره به شاوخوا 400 جریبه ځمکه خړوبه او دغه سیمې ته غځېدلې سړک تخریب مخنیوی به هم وکړي. استنادي دیوال چې 220 متره 2,20,000 ډالر تقریبا په دې باندې مالي لګښت د WFP د طرفه چې ADA چارې په مخ وړل د کلو پراختیا ریاست نظارت کولو. دغه هېواد داسې خیاطي پروژه ده چې 300 نه تر 400 جرابو پورې ځمکه خړوبوي. دا یو کانال او بل دغه یو عمومي سړک د چې څو کومونه ورلوندې دي د دې په جریان کې بعضې وخت د دې سړک نه ترانزیټي کور هم وخوستله شوی ده. د علي شیر او تریزی ولسوالۍ اوسیدونکي د دغه پروژې پر تطبیق خوښ دي او د نورو مؤسسو غوښتنه کوي چې په دغه ولسوالۍ کې نورې پروژې عملي کړي ترڅو عامو خلکو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې وي. نو بله دغه منځکې ته دا کانال تیر شولو 3,500 جریبه منځکه مې لوندېدو نو دا پیدا وشو. بیا موږ نوره پیشنهادونه دي توسې موږ غږ ورسوی چارواکو ته نورو هغه ته د ریاستو ته چې دا منځکې دا کسه په 100 جریبه منځکه خروبه کړي دو د توی نو موږ منځکې نه هر څه منځکې نه دي نه کومه عواید لرو نه کومه بلې خارج نه کومه هغه لرو موږ ټول عواید منځکې نه دي. یو سړک ته ګټه ورسېده یو د منځکې اوبه ویله جوړه شوه دا منځکې ټولې شنډې شوې وې موږ د وړي غنم نه دي پوخستی ټول ورک شول. اوس د منې دپاره دا د اوبه کې چالان شوه موږ ډېر ترې خواښ یو د مؤسسې نه چې کورې په ټیم ورسولو. د یادولو وړ ده چې له دې وړاندې هم د خوست ولایت ندرشاکوټ ولسوالۍ اړوند د ځینې خیلو په سیمه کې د کلیو پراختیا ریاست له لورې اویا وړو او غټو پروژو چارې پیل شوي وې چې د یو شمېر پروژو کارونه پای ته رسېدلي او د ځینو نورو کارونه لا هم جریان لري.